سلام ستړي مشئ د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه مهمو لنډو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان کې صرافانو د افغانستان بانک د طرحې په غبرګون کې اعتصاب کړی دی. د کاغذي جواز د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان بانک کې 15 میلیون افغانۍ د ضمانت په توګه ایښودل او د صرافۍ د فعالیت لپاره د 50 میلیون افغانۍ لرل د دې طرحې له مهمو موارد دي. د کابل د شهزاده اسرای د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په هغه ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي تر کومه چې طالبانو حکومت مشران د صرافانو د جوازونو موضوع د طالبانو له مالیې وزارت او د افغانستان بانک سره حل نه کړي د دوی فعالیت به ټول افغانستان کې بند وي. ښاغلي زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د ټول افغانستان په کچه د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ په ناسته کې شوې ده. نوموړی وایي د افغانستان بانک طرحه چې د جواز د لرلو لپاره د لوړې اندازې پیسو ورکولو په صورت کې تطبیق شوې، یعنې دا چې هر صراف باید فعالیت لپاره 15 میلیون افغانۍ د افغانستان بانک ته د ضمانت په توګه ورکړي. د کاغذي جواز لپاره د 200,000 افغانۍ د لګښت په توګه تحویل کړه او 50 میلیون افغانۍ پانګونه یې د کار لپاره ولري. نو صرافانو د دې شرایطو د پوره کولو توان نه درلود او د ترڅنګ ځینې تخنیکي ستونزې هم وې چې د وخت له کمۍ له امله به یې وروسته له تاسو سره شریکې کړه. تر هغه چې طالبانو مرکزي بانک او د مالیې وزارت زموږ ستونزې حل نه کړي موږ به خپل کار ته دوام نه ورکوو. نوموړي زیاته کړه چې د دوی اعتراض په هیڅ صورت د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنا نه دی، خو د هر صراف حق دی چې د خپلو چارو د مخته وړلو لپاره خپل شرایط برابر کړي. بلخوا یو شمېر صرافان هم د افغانستان بانک د دې پرېکړې عملي کول ستونزمن بولي او ازادي راډیو ته یې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ د دې لامل شوی چې پر صرافانو هم اغېزه کړې. نو دا طرحه ورته د منلو نه ده. په کابل شهزاده اسرای کې یو صراف چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل دا صرافان شته چې په کمه سرمایه کار کوي، اقتصادي وضعیت هم بد نه دی، نشي کولای چې له داسې حالاتو ووځي. نو که یې غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي نو معلومداره ده چې اوضاع به همداسې کېږي. له دې سره یو بل صراف هم چې د هم ونه غوښتل چې په راپور کې نوم خپر شي. ازادي راډیو ته یې وویل که څه هم دوی اعتصاب کړی خو د طالبانو ځواکونو شهزاده اسرای پرې په جبري توګه پرانیستی دی. نوموړی سهار د اسلامي امارت ځواکونه راغلي وو او په صرافانو په زور سرای خلاص کړ. پیلا سرای خلاص دی خو د ټولو کانونو لیفټونه بند دي. ستونزې د جواز لپاره دي. تر بیا خیچرې.